اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو زه محمد جوادي او دا د یوټیوب ارننګ کورس ویډیو نمبر اتم ده. په دې کې به تاسو ته زه ښایم چې تاسو به ویډیو له ډسکرپشن څنګه لیکئ. ټینشن به نه اخلئ، د ډسکرپشن ډېر په اسانه طریقه باندې تاسو ته مویل چې آټو ډسکرپشن هم تاسو کولی شئ، خو د آټو ډسکرپشن نه سیوا فوکس زما په دې دی، سیوا توجه په دې ده چې تاسو خپل ولیکئ او صرف او ډېر زیاته طریقه ښایم تاسو ته لیکل داسې دي چې لکه وګله ګوتې وړل د دې کې هېڅ نشته دی او یو پرې د ډسکرپشن ولیکو بس ټولو ویډیوګانو کې سټپ بای سټپ ورکوه. صحیح شو جي. که د دې نه مخکې تاسو پښتون سپورټ چینل نه سبسکرایب کړی نو سره سبسکرایب کړئ، او که تاسو نوي یې نو تاسو د یوټیوب لومړنۍ ویډیو ګورئ ما چې کومه ورکړې ده هغه ویډیو تاسو ګورئ. په هغې کې ما ویلي چې یوټیوب ارننګ څنګه ورکوي او تاسو څه قسمه کوېسچن دي هغې کې ما حل کړي دي. بیا سټپ بای سټپ یوټیوب کریټ کول او اکاونټ کریټ کول او سټپ بای سټپ زه چې کوم دي اتم نمبر ویډیو ته ورسېدم. نو دغه شانته کې به مخکې هم ځو. نو راځئ چې د ډسکرپشن لیکلو چل درته وښیم ډسکرپشن څنګه لیکل. ما دلته کې لیکلی دی ځکه چې ما ستاسو ټایم ضایع نه شي. ډېر په ښایسته طریقې مین خبره چې کوم زه تاسو ته ویل غواړم نو انشاءالله زه چې دا یو اګزامپل به د هغې دپاره بهترین وي. څه چې دا ما ډسکرپشن لیکلی مې څنګه دی، طریقه څنګه ده او ډسکرپشن کې ضرورت د کوم څیزونه دي. موږ به په دې کې هغه څیزونه لیکو چې کوم موږ ته ضرورت دي. صحیح ده جي. لومبي دلته کې موږ مخکې ویډیو له ټایټل ورکړو چې ټایټل به څنګه ورکړو، لکه مطلب دا زموږ ټایټل و. صحیح شو جي. په دې نه مخکې ویډیو کې ما کو تاسو نه کتلي اووم نمبر ویډیو موږ ټایټل خبره کړو نو دا ټایټل شو، دا د ویډیو ټایټل دی. صحیح شو جي. لاندې ورپسې لومبي به څه کوئ، ډسکرپشن چې دی دا به تاسو نوټ پیډ به کولو کې نو یا چې کوم دی په موبایل کې هم په موبایل باندې هم دا کورس انشاءالله تعالی تاسو ته ډېر زر زه اپلوډ کړم او هغې باندې هم بیا تاسو کولی شئ. کمپیوټر د سره ني ټول هر څه به په موبایل باندې کولی شئ. صحیح شو جي. نو کمپیوټر باندې یا موبایل کې تاسو نوټ پیډ کولو کې نو په هغې کې به تاسو لومبي څه ولیکئ، ټایټل هم دغه شانته کې ټایټل به تاسو ولیکئ. ورپسې بیا چې کوم دی ستا د ویډیو چې څه ټایټل تا چې څه نوم ورکړي نو خپله ویډیو به نوم به ورکړئ دلته کې. صحیح شو جي. ورپسې لاندې به سي دلته کې ستا د ویډیو لینک چې کوم ویډیو لینک اوس لینک تاسو کو ذهن ته نه راځي. تاسو ته ما ویلي مو په ویډیو شپږم نمبر کې کوم کې چې ما ویډیو اپلوډ کول تاسو ته خولو بهرحال بیا هم د خیم چې ستا کوم ویډیو دا نو په ویډیو د پاسه د هغې تاسو لینک کاپي کولی شئ. لینک په څنګه کاپي کوئ، په مختلف قسمه طریقو کاپي کیږي. دلته کې چې دی تاسو په دې باندې د ماوس دا چې دا رایټ بټن کلیک کړئ نو کاپي لینک ایډرس د دې ویډیو ما لینک کاپي کړو. صحیح شو جي. لینک دې ته وایي دا سرچ دا چې کوم دی دا ټیب چې دی دا سرچ بار دی، په دې کې دا چې کوم دی ټیب دی، په دې کې څنګه د یوټیوب لیکلی شوی دغه شانته زه یو ویډیو پلی کړم نو په دې ویډیو کې به دلته کې به دې سره به نور دلته کې هم لیکل راشي. صحیح شو جي. واچ ویډیو د دې ویډیو دا لینک دی. دغه شانته کې به تاسو د ویډیو دا لینک دغه ځای نه کاپي کولی شئ یا د ویډیو د پاته چې کله کلیک کړئ نو دېږي نه کاپي لینک ایډرس نه ویډیو لینک کاپي کولی شئ. لینک مې کاپي کړه، دلته مې پیسټ کړه. دلته به څه ورکوئ، دلته به خیش ورکوئ. خیش مطلب چې کله څه ورکوئ دا په سرچ کې بیا راځي. لکه د خیش نه پس چې دا لینک راغی، که تاسو خیش ورنه کړئ نو بیا به ستاسو دا لینک بلو نه ښکاري. څنګه چې دا په دې موس راولي دا بلو کېږي چې کوم دی بیا په دې باندې څوک ډایرکټ کلیک کړي نو بهرحال ضرورت صرف د دې دا دی چې د کومه ویډیو ده هم د هغې ویډیو لینک په ورکړئ دې کې. بیا چې دی سبسکرایب مای چینل د خپل چینل لینک په ورکړئ. دا به یو پرې ځان ته څه وکړئ نو بیا به په ویډیو کې بس کاپي کوئ پیسټ کوئ به سیده جي. صرف ټایټل به پکې بدلوئ او لینک به بدلوئ، نور به په دې کې څه نه بدلوئ. صحیح شو جي. کوم څیز به بدلوئ، یو ټایټل به بدلوئ چې ویډیو بل اپلوډ کړئ، یو په لومبي ځل به صرف کړاو دی لیکل دي، دوباره چې دی بیا به دا ټایټل به دغه شانتې به ټولې ته به دلته کې صرف ټایټل بدل کړي او دلته کې به لینک بدلوئ. صحیح شو جي. ورپسې سبسکرایب مای چینل نو سبسکرایب مای چینل نو ستا سبسکرایب زما چینل سبسکرایب کړه نو چینل سبسکرایب کولو لپاره خو د چینل څه پکار دی، لینک پکار دی. نو ستا د چینل لینک چې دی ته کاپي کولی شي، که ته نشي دلته نه درځي نو په دې باندې به کلیک کړي، دلته به کلیک کړي نو په دې کې کاپي لینک دلته هم کاپي کولی شي. خو دلته نه چینل ته ورتلل دي نو زه وایم چې دې نه به زه کاپي کړم. په کوم ځای به کلیک کړې دلته دې کلیک یا چې چینل ته لاړې نو چینل کې دننه هم کاپي لینک په کاپي کړي. صحیح شو جي. دا خپل چینل لینک ته کاپي کوو نو دې د چې کله ستا چینل ته به خلک ډایرکټ چې په دې کلیک ستا چینل ته به خلک درځي. صحیح شو جي. دا خو دوه خبرې وشوې، دا مین خبرې شوې. ورپسې لاندې ستا سوشل میډیا اکاونټ چې مطلب ستا په فیسبوک باندې کوم پیج دی. اوس فیسبوک پیج کریټ کول به ته زه هم مخکې ښایم،
خو بار خلکو ته پیج کریټ کول شي د پیج بس په نوم کریټ کې سپورټ پښتون په دې به کریټ کې په دې نوم باندې به کریټ کې خپل پیج ته ستا د چینل سره دی پاغه به کریټ کې څه پاغه به جوړه نو بیا به دا غي نه لینک کاپی کې لینک د فیسبوک د پیج چې دی نو دا غي ډیر پاسانه د قشان دی په لینک چې دی دا غي ته په کمپیوټر کې کاپی کول شي د فیسبوک لینک پر اول د خپل پروفایل چې یا چې کوم دی د خپل فیسبوک چې ستا کوم لینک دی نو هغه ګډ کې چې کوم 3 ډاټس راځي نو هغه باندې ته کلیک کول شي ما سره فیسبوک لوګین نه دی ګنې ما به ته په دې کې هودلی خو به هر حال د فیسبوک لینک پروفایل ته چې کله لاړ شي پای کې سیټ ته یا چې کوم پیج ته کولو کې پای کې سیټ ته لیکلي لینک کاپی لینک پر راولې دلته کې به پیسټ کې څه شو جی ورپسې بیا دغه شان دی کې ټویټر دی د ټویټر اکاونټ هم جوړول غواړي نو ټویټر هم ضروري دی بیا پسې انسټاګرام دی نن سبا پاپولر چې انسټاګرام هم چلیږي د انسټاګرام اکاونټ په جوړو کې بیا پسې پینټرست دی دا سوشل اکاونټونه دي په دې کې چې تا د دوه هم کریټ کړو یا فیسبوک او د ټویټر د دادم غټ کار وکړو او کو درې د کړل هم د سیوا کا چې څونه سیوا کې ته سوشل اکاونټونه په دې باندې به د خپل ویډیو پوسټ کې په اړ یو باندې وا پوسټونه کې نو تاسو به دینه ویزټر راځي ویوز راځي او دا پستا یوټیوب ویډیو اس یو بکیږي سرچ اپټیمایزیشن انجن چې دی دا بستا ویډیو سرچ کراولي د سره بستا ویډیو مخکې راځي ورپسې ویب سټ دی اوس ویب سټ چې دی تاسو ته ماته پته چې تاسو کې به چاله هم د ویب سټ دونه نالج نه چې ویب سټ به څنګه جوړه ویب سټ څه ته وینو بار خالص په دې خپل کورس جوړوم نو سټپ بای سټپ بلاګ به جوړوم ویب سټ به جوړوم چې په غنه بیا تاسو ارننګ هم کې چارنګ د څنګه کیږي خو بار خال د روز تو خبرې دا بیا بل کورس کې راځي خو د کې د بل چا ویب سټ خو ورکول شي د کې چې د ویب سټ چې کوم دی فنی کې دی نو تو ورکا فنی انو سپنی د کله ورک نو په پنی د پاره بیا د تکلاندې ویب سټ راځي ویب سټ دی ته وي www بیا چې کوم دی www.ha.com دا فنی شو فنی ویډیوز پدلی فنی پر دې ویب سټ تم ورکول ځکه څه ټینشن نشته دي سې جی نو ته به دا کولو کې دما کولو کو د دې نه به دا لینک کاپی کی پر دې بیا چې کله خپل جوړ کې خپل پکې ورکول شي خو بهر حال پر دې ویب سټ عمر کول څه ټینشن نه جوړ ستا ویډیو به قشان ترین کیږي صحیح دي ټینشن بناله پر دې ویب سټ پکې ته عمر کول شي ویب سټ صرف د دې لپاره ضروری ده چې ستا ویډیو اس یو کې یوټیوب ته پدوي چې دا چینل ډیر خو چینل ځکه ته دې سره ارسم موجود دي لکه د خپل ویډیو په ارزګي باندې شیر کوي نو شو جی بیا ورپسې لاندې ماده د لیکلي مور ریلیټډ ویډیو نو تاسو په دغه شان دی لیکي نو مور ریلیټډ ویډیو کو ستا په چینل نور ویډیوګانی شو جی لکه دا ما په چینل ما دا ویډیو اپلوډ کړه اوس دویم ویډیو اپلوډ کوم د دې دا لینک په کاپی کوم دلته به پیسټ کوم او دا ټایټل او لینک په دوه کاپی کوم دلته به لاندې دلته کې پیسټ کوم جمع کوم به 15 شپږ ویډیوګانې کم څه کم چې ته اپلوډ کړې ورو نو د یو ویډیو لینک ټایټل او لینک په تاسو سره خو دلته موجود دی ټایټل سره بار کنه دنه به کاپی کې دلته به کاپی کې دا هم کاپی کې یو به ټایټل لیکي واپس خیش په ورک د خاص باندې کې دلته کې با اوس تر لینک ورکي دا په 15 شپږ ویډیوګان چې ته ورک نو د سره بستا چینل ستا ډیسکرپشن برابر شي صحیح شو نو د دقه کې بیا تاسو نور چینجز نه کوي دا تاسو کاپی کړل بس دې کې به کوم دی یو ویټ کې یو بدل کې یو بدل کې 15 شپږ یا سیوام کول شي خو دا به دغه څه کې دي کې به تاسو ټیګ نه ورکوي ټیګ باره کې چې کله خبرې کوم بار او پسې راتلونکي ویډیو کې ټیګ باره کې خبرې کوم خو تاسو به دې کې نور څه نه ورکوي اولمبي سر کې دغه د ورکړل ورپسې دلته کې ته بیا د ویډیو متعلق څه خبرې هم کول شي دا څه شو دلته کې د ویډیو متعلق څه خبرې هم کول شي اوس په دې کې یو مین خبره بل د هاشټیګ څنګه هغه سلور یا 15 ټیګ چې دی استا په یوټیوب کې بر راځي صحیح شو جی څنګه بر ځي ښکاری هاشټیګ هغه ته وي چې کوم ورګه په دې کې ویډیو پلی کوم کې دي چې راشي پکې ویډیو خو زما ډیر وګد شي خو تیمور پردیسی دا ویډیو زه کولاوم نو په دې کې صحیح شو جی دلته زه دلته ګورم هاشټیګ دلته کې هاشټیګ د هاشټیګ څه ته وایي سیده جی دلته کې په دې کې مین خبره دا چې دا ډیسکرپشن دی په ډیسکرپشن کې دا په داسې طریقه باندې ورکو تاسو کتیم شي څنګه ته ما خو دغه شانته کې د عمر کړی سوشل د فیسبوک اکاونټونه هاشټیګ په دې کې چې کله په یوټیوب کې تاسو په موبایل کې کله کوله نه کې دلته کې اولمبي سر کې بلو نمونه خي هغه ته هاشټیګ وي ته به اسو کې لکه دا یوټیوب کامیډي دا به ته کاپی کې دلته کې اولمبي په دې طریقه باندې دا ډیر ضروري دي صحیح شو جی بیا دا خپل ټایټل به د 2 3 ځکه تقسیم کې او په دې منځ کې به دا من په اونته نشانو لګي او دلته کې به وسره
خیش ورکړي. دا یو ستاسو کیورډ دا چې کوم دی ته هیشټیګ وي. دا به تاسو ته د سره پته ني نه مو کو تاسو چېرته مخکې لکه یوټیوب باره لږ ټچ کړی مو سره معلومات درته وي خو دا هیشټیګ تاسو ته څوک نه ښیي ځکه چې نن سبا څوک چاله دونه دغه نه ورکوي ځکه چې هر سړی زړه کې حسد ساتي بغض ساتي. نو دغه شانته کې ته به ورپسې بیا دلته کې فني ورکړي هر څه ورکولی شي دلته کې هغه څیز ورکولی په دې باندې ستا ویډیو په سرچ کې ډېره زر راتلی شي. ته شو جي چې دې سره وروسته بل څه ورکړې نو په منځ کې د چې کوم دا منفي نشان بولېږي بیا به ورکړي ویډیو. صحیح شو جي. نو دغه شانته کې بس تا دا به خامخا ورکوي دا ني د خپل خوښې نه چې ټایټل نه به یو څو ټکي راوړي چې مطلب ستا ویډیو سره ریلیټډ ده هغه شانتې به ورکوي. نو دې سره بیا په سرچ کې ډېر زر راځي. دغه شانتې او ورپسې بیا کو ته د ویډیو متعلق څه لیکل کول غواړي چې دا ویډیو په دې ویډیو کې پلان کې د ډنګرې د یا دا په دې ویډیو کې ما دا ویلي نو دلته کې 15 لینه ته لیکل شي کو نه لیکي څه مثلا چې کو لیکي نو بهتر خبره ده سیده دي. نو په دې ویډیو کې دومره او راتلونکي ویډیو کې په ټیګ باندې خبرې کوم میلاوي په بل ویډیو کې د الله په امان دا ویډیو ملګرو سره شیر کړئ. صحیح دی او ویډیو لایک کړئ د لایک کولو سره زموږ ته چې هم دی ډېره خوشحالي میلاویږي ځکه چې په خپل یوټیوبران شي کنه پته به تاسو ته بیا لګي چې دا یو لایک سره څونه خوشحالي میلاویږي.